د کابل په خشتي جومات کې چاودنې 11 تنه ټپیان کړي دي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تاخر اغلاس وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. د کابل په خشتي جومات کې چاودنې 11 تنه ټپیان کړي دي. د کابل په خشتي جومات کې چاودنې 11 تنه ټپیان کړي دي چې پیښه نن له غرمې وروسته د ماسپښین د لمانځه پر مهال شوې ده. په کابل کې د ایمرجنسي روغتون پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې په کابل ښار کې د نن ورځې د چاودنې له ځایه دغه روغتون ته 11 تنه وروړل شوي دي چې 4 یې د لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوي او 9 نور یې بستر شوي دي. خو د طالبان د امنیت چارواکو کو بیا د ټپیانو شمیر 6 تنه ښودلی ده. دوی ویلي دي چې د یو تن روغتیایي وضعیت اندېښنې وړ ده. د کابل لپاره د طالبان د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته ویلي چې د چهارشنبې په ورځ د 1401 کال د اوري 18 د خشتي جومات کې له غرمې وروسته ماسپښین له لمانځه پر مهال یو کس پر لمانځه کوونکو لاسي بم ورغورځولی دی. دوستانو دا زموږ د دې سره چمتو کړه خبر. تر بیا ښې چارې.